سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبانو قطر کې د فوټبال لوبغاړو له ودانیزو چارو میلیونونه ډالر ګټه کړې. د بریتانیا د ټلګراف ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو دفتر یوې سرچینې په حواله وایي طالبانو قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو لپاره د لوبغالو یا سټیډیومونو جوړولو په پار د ودانیزو تجهیزاتو برابرولو له لارې میلیونونه ډالر ګټلي دي. د ټلګراف په یو ریپورټ کې ویلي دي د طالبانو د دوحې له دفتره یوې سرچینې ورته وویل له 2014 میلادي کاله لوړپوړو طالب چارواکو د سولې له بهیر سره په تړاو لوړې تنخواوې اخیستې او په همدغو پیسو یې د ودانۍ جوړولو درانه ماشین آلات رانیول او بیا یې هغو شرکتونو ته په کرایه ورکول چې دغه لوبغالی یې جوړاوه. دغه سرچینه چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې څو کلونه په دوحه کې تیر کړي ادعا کوي چې د فوټبال دغه ټورنمنټ طالبانو لپاره د سرو زرو مرغۍ وه. ځینو طالب مشرانو د ودانۍ جوړولو 6 تر 10 پورې درانه ماشینونه پیرلي وو او له هر ماشینه یې د میاشتې 10,000 پاونډه کرایه ترلاسه کوله. ورځپاڼه ادعا کوي چې قطري دولت دوحه کې د طالبانو د دفتر غړو ته د امریکا او ملګرو ملتونو په هوکړه زرګونه پاونډ معاش ورکاوه او همداراز د دوی لپاره لوکس ګاډي، وړیا روغتیايي خدمات او په منظم ډول خواړه برابرېدل. دوه طالب چارواکو چې افغانستان کې د خپل مشرتابه له سختو تګلارو په تنګ شوي په جلا توګه یې له دوی سره تماسونه نیولي او د نړیوال جام لپاره د زیربنا جوړولو له بهیره د خپلو مشرانو د ګټې وټې جزئیات یې ورکړي دي، خو طالب ویان بیا یاد خبر رد کړی دی. حامد کرزي له طالبانو څخه بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي چې ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومت څخه بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. دې سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت حامد کرزي ته ځکه د سفر اجازه ورکړې چې د روغتیايي معایناتو لپاره په جرمني ته ولاړ شي. تر دې وړاندې ښاغلي کرزي له رسنیو سره په څو مرکو کې دا خبره تایید کړې وه چې د طالبانو د حکومت لخوا ورته بهر ته د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. دفاع وزارت وایي 70 الوتکې ترمیم کړي دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تخنیکي عملیې او متخصصانو 70 الوتکې او څرخکې ترمیم کړي دي. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ترکیې انادولو خبري اژانس ته ویلي د الوتکې او څرخکې د 2020 کال په اګست میاشت کې امریکایي پوځیانو له افغانستانه تر وتلو مخکې ویجاړې یا زیانمنې کړې وې. نوموړي ویلي چې د الوتکې او څرخکې اوس الوت ته چمتو دي او د افغانستان هوایي ځواک ورڅخه کار اخلي. خوارزمي په عین حال کې ویلي کله چې دوی د تیر کال په اګست کې کابل ونیوه هیڅ الوتکه او څرخکه روغه نه وه او هیڅ یې الوتنه نشوه کولی. خوارزمي دغه راز ویلي چې د اسلامي امارت په غوښتنه 40 پیلوټان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي او د زیانمنو شوو الوتکو په ترمیم کې مرسته کړې ده. اسلامي امارت پوتین ته ویلي د ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د اسلامي امارت سرپرست حکومت د ټولشموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. ویلي دي چې د حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمي د ټولشموله حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د حکومت جوړول د افغانانو کورنۍ مسله ده او د نړۍ او سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې دا ډول مسلې د اسلامي امارت یا حکومت سره د رسمي ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټولیز امنیت تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د جوړېدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکې برخه ولري لومړیتوب دی. پوتین په افغانستان کې وضعیت ستونزمن بللی او دا خبرداری یې هم ورکړې چې ښایي ترهګرې ډلې د افغانستان څخه د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو ته لاره ومومي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د حکومت ضد جلسه نن د نومبر پر 2 په راولپنډۍ کې کیږي.
د ګوند لخوا له رسنیو سره د شریکو شوو معلوماتو له مخې دا وخت د هیواد له بېلابېلو برخو نه د تحریک انصاف پلویانو قافلې راولپنډۍ ته روانې دي. عمران خان د نومبر په 24مه په یوه خپرې شوې ویډیو کې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د نومبر په 26مه د راولپنډۍ په حقیقي ازادۍ مارچ کې ګډون وکړي. نوموړي ویلي و چې نن غرمه په 1 بجه په راولپنډۍ کې جلسه کوي او هلته به وینا کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال د معلوماتو سره سم په دغه جلسه کې به نوموړی د راتلونکي لایحې عمل اعلان کوي چې آیا اسلام آباد ته ورځي که څنګه. اخوا په اسلام آباد کې ریډ زون یا حساسه ساحه تړل شوې او له راولپنډۍ نه اسلام آباد ته تلونکې ټولې لارې بندې دي او خواوشا کانټینر لګول شوي دي. په راولپنډۍ کې د امنیت په خاطر نږدې 8000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. ندا محمد ندیم وایي د پوهنتون استادان دې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د پنجشیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د یو شمېر زده کړیالانو په فراغت غونډه کې له هیواده وتلي د پوهنتون له استادانو څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې بیرته هیواد ته راستانه شي. ندا محمد ندیم په دغه فراغت غونډه کې د پوهنتون استادانو ته ډاډ ورکړی چې هیواد کې امنیت ټینګ شوی دی او په وینا یې بهر کې میشت استادان کولی شي بیرته هیواد ته راستانه شي او پوهنتونونو کې خپل تدریس ته دوام ورکړي. واک ته د اسلامي امارت تر بیا رسېدو وروسته د پوهنتونونو ګڼ شمېر استادان له هیواده ووتل چې ورسره پوهنتونونو کې د تدریس بهیر ټکنی شوی او پوهنتونونه د استادانو له کمښت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي طالبان د سمدستي په درو د خلکو وهل بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. په لوګر ولایت کې 14 کسانو ته د خلکو پر وړاندې د درو د وهلو د جزا له ورکولو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوږنوونکی بللی دی او له طالبانو یې غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداساني پرون په ژینیو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یوه ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. شمداساني زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونو لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړي دي. د دې مؤسسې په وینا دا جزاګانې تر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق شوي دي. درنو کتونکو او لیدونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړه. دا چې تر بیا او بلې ټولګې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو اجازه غواړم ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.